السلام علیکم دوستانو شردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د سولر پینل د میکزیمم سرکټ یعنی واټ معلومولو پر رابطه باندې ده. دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او عمومي معلومات شریک کړم ترڅو تاسو ته ګټه او پیدا ورسیږي او تاسو وکولای شئ د خپل ځانونو د خپل کورنۍ او خپل خپلوانو لپاره اوریجنل سولر پینل انتخاب کړئ چې آینده کې دا کافی نه وي. نو دوستانو کله چې تاسو نوی سولر پینل انتخابوي او دا اخلي او دا چې کول د دې میکزیمم سرکټ نو تاسو ډیجیټل ملټی میټر او یا ډیجیټل کلیمیټر ته ضرورت لرئ. د دې په واسطه تاسو کولای شئ د دې اوپن سرکټ او شارټ سرکټ دواړه دوستانو وګورئ چې په شارټ سرکټ کې د دې امپیر او په اوپن سرکټ کې د دې ولټیج معلوم کړئ. نو دوستانو د اومز لا د قانون لمخې بیا تاسو کولای شئ د دې ټوټل میکزیمم سرکټ یعنی واټ معلوم کړئ. نو دوستانو اول راځو د سولر پینل د شارټ سرکټ د چې کولو او ټیسټ کولو طریقې ته. دوستانو اول به تاسو ډیجیټل ملټی میټر یا ډیجیټل کلیمیټر زما سره یو ډیجیټل کلیمیټر دی. دوستانو اول به د دې انتخاب سوچ په تاسو په ډیسی ملي امپیر باندې انتخاب کړئ. مطلب دلته 40 امپیر باندې دوستانو دا انتخابوم. بیا به دوستانو تاسو د سولر پینل دواړه پروف چې کوم د سولر پینل څخه ویرونه راغلي چې پازیټیو او نیگیټیو دي دواړه په خپلو کې شارټ کړئ دوستانو او د کلیمیټر دغه کلیم به دې ته ورواچوئ او د دې امپیر به وګورئ د شارټ کټ یعنی د شارټ سرکټ په صورت کې. دوستانو دا ما کلیمیټر دې ته ورواچو او اوس تقریبا 10 بجې دي. دوستانو زه ګورم چې د دې زمونږ د سولر پینل امپیر څو دی. نو دوستانو دلته موږ ته په سکرین باندې امپیر شو کوي 5.5 امپیر. نو دوستانو کله چې 5.5 امپیر دا ورکوي دا به ځان سره نوٹ کوي د دې سولر پینل چې دا زمونږ دلته موجود دی. د دې نه وروسته به دوستانو بیا تاسو دا ته لري کې او د دې به دوستانو اوپن سرکټ یعنی خلاص سرکټ وګورئ. نو تاسو به دوستانو دا دواړه پروف دا دواړه کنیکشن ویرونه چې یو بلیک دی یو ریډ دی. بلیک به دوستانو په تاسو په کامن باندې ولګوي او ریډ چې دوستانو سور دا به په کنټینیټیو ولټیج او ملي امپیر باندې په هغه هول کې به دوستانو کنیکشن کوي. انتخاب سوچ به په ډیسی ولټیج باندې دوستانو دا انتخاب کوي. د دې نورسو پازیټیو د پازیټیو سره او نیگیټیو به د نیگیټیو سره کنیکشن کوي. په دې طریقې سره موږ د خپل سولر پینل ولټ معلومولای شو. نو دوستانو اوس زموږ د سولر پینل ولټ دی 5.5 ولټه. د دې نه وروسته دوستانو موږ زو اومز لا قانون ته چې د اومز لا قانون پر مول مخې د سولر پینل امپیر دا ضربو دوستانو د سولر پینل په ولټ کې. نو موږ ته دوستانو د سولر پینل میکزیمم سرکټ مساوي کیږي دوستانو د 140.5 واټ سره. دوستانو په دې طریقه تاسو کولای شئ د سولر پینل میکزیمم سرکټ معلوم کړئ. دوستانو ستاسو توجه لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.